افغانستان ډیره په زړه پورې لوبه نندارې ته وړاندې کړه. د بالینګ او بیټینګ په دواړو ډپارټمنټونو کې ښه وځلېده. په سټارټ کې رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران ډیر بهترین اوپننګ آغاز کړ او یو ښه سټارټ او پایلې د افغانستان دپاره کېښوده. که وګورو په نړیوال شل اوریزو لوبو کې به دا دویم لوړ پارټنرشپ یا ملګرتیا وي. د دې نه مخکې بټلر او هیلز 170 منډې د انډیا پر وړاندې ترسره کړې وې او دغه شان دا دوهم ریکارډ شو په نړیوال جام کې چې دومره یو ستر پارټنرشپ یا ملګرتیا جوړه شوه. دوهم ریکارډ بیا فضل الحق فاروقي جوړ کړ. د نړیوال شل اوریز جام په تاریخ کې چې تر ټولو زیاتې ویکټې په یوې پاڼۍ کې اخیستي هغه اجنتا مینډس دی چې 6 ویکټې اخیستي. د هغې نه وروسته بیا 8 داسې بالران دي چې 5 ویکټې اخیستي. په دې کې عمر ګل دی، دغه شان زموږ مجیب الرحمن دی چې د سکاټلند پر وړاندې اخیستي او ځینې نور بالران دي. دغه شان په دې لیست کې فضل الحق فاروقي هم یو ځای شو. په دغه پیچ باندې ټولې 10 لوبې شوي دي چې 14 لوبې په اول بیټینګ باندې ګټل شوي او دغه شان 12 لوبې په اول بالینګ باندې ګټل شوي. د را روانې شنبې په ورځ دویمه سیالي د افغانستان د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کیږي او دا سیالي به هم د ګیانا په همدغه پروویډنس لوبغالي کې وي. نو افغانستان ته پکار دي چې کوم ویننګ مومنټم دی دا ځان سره انتقال کړي او هلکان هم په ذهني او فزیکي لحاظ سره ډیر برابر دي او انشاءالله د نیوزیلند په وړاندې به هم بریا د افغانستان په برخه وي. افغانستان یو ډیره بهترینه لوبه نندارې ته وړاندې کړه. یقینا چې په بالینګ او بیټینګ دواړو ډپارټمنټونو کې ښه وځلېده او دا د تشویش خبره نه ده چې ګلبدین نایب، نجیب الله ځدران، محمد نبی او عظمت الله عمرزي په بیټینګ باندې رنز رانه وړل. په پیل کې چې دا پیچ و په هغې باندې په نوي بال باندې رنز راتلل خو وروسته په دې پیچ باندې سکور نه کېدل. په تیره لوبه کې تاسو پي ان جي او ویسټ انډیز میچ لیدلی وي چې پي ان جي د 127 منډو هدف ویسټ انډیز ته ټاکلی او ویسټ انډیز په 19 اوور کې دغه رنز پوره کړل. په همدغه